ډېر د لنډ نبي دیدار کو د لنډ نبي دیدار کو یو نقطې ذکر کړې د صاحب د مدارک دی مبارک وای وی صدیق اکبر مبارک داسې په ژړا شو خدای ته او داسې وکتل یا الله یا الله زما دیو آقا مولا مبارک پس سل پهلوانان توری په لاس ګرځي د دې مبارک سر مبارک د تنې نه جدا کول غواړي الله ته څه وایي یا الله یا الله پروردگار علما کدا کافران زما نبی راولي نو اول ولا پلاسو صدیق اکبر ورکا اول ولا پلاسو صدیق اکبر ورکا چې داغه دا بدن ټوټي ټوټي کی خیر دی اس خبره نشته او که زما د نبی مبارک یو اختیازار کا دا سټله فیصله ده چې خدای په دنیا بیا ختمه کړي روانه به کړي نو دی الله ته وایي یا الله زه درخواست کوم چې خدایا زموږ حفاظت وکړه او یا الله که د نبي په خاطر باندې زه ټوټې ټوټې شم هېڅ پروا نشته او مخې راوګرځوي خدایا د دې مخ یو وخت تکلیف نشم برداشت کولی سبحان الله زما په غېږ کې چې کوم مخ پروت دی د دې یو تکلیف هم زه نشم برداشت کولی ما ته چې هر څومره تکلیف وي خیر دی خو زه دا وایم چې خدایا کریم ربه د دې مخ ته حفاظت وکړه الله ورته وایي صدیق اکبر مبارکه دا ستا په غېږ کې چې کوم محبوب پروت دی د دې مخ د خاطره به تا نه هم د حفاظت قلاګانې ته وکړم لږ دړه د خلاصوي لږ دړه د خلاصوي الله اکبر حضور پاک مبارک د شان نه قربان شما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله دا کافران خبر شو دلته غار سور خبره خو دلته شو وورېږي دلته کافران ابي جهل لګیاوي کافرانو ته وی مونږ ته د حضور دی کور سره اوس لګیاوي وی دی وی چې زه آخر الزمان پیغمبر یم که زما اومنله جنت ته بځې که زما مونه منله جهنم ته بځې دی دا وی یو کافر ورسره خوا کې تېر شو ابي جهل څه کوې دا څه چلې وی نبي ته ټول ولاړ یو توري په لاس باندې وی مخونه مو ګورې مخونه چې مخونه یو که ته ټول د خورو ټول د خورو وی دا ولې وی دغه نبي در باندې خورې د رښتې دی او که د نتلم دی اسې ګرځې وی هغه پکې مې ووته دروازه په سره باندې خو یو کس پروت دی چې دروازه کولاو شوه هغه مخکې جبریل سره فرشتې ولاړې دي ځته دلته ورته وتلی شي ما ته څه ګورېږي خو چې کله دا نقشه وکته او دی ورله شیر خدا ته وایي چې شیر خدا مبارکه د مدینی جانان مبارک څه شه هغه ورته وایي قربان ما ته پته نه لګي زما چې کومه ډیوټي وه زه هغه خپله ډیوټۍ کې ما ته دا تپوس چې کوم خوازې کوم خوانه بس ما ته ستا ډیوټي دا ده زما بستره باندې شه بس خو په دې مې پیږه چې ته څنګه راغلې مخې له څنګه راغلې بس هغه باندې لا وی دا سروب په الله راوسه چې یو کافر هم د شیر خدا مقابلې ته مخې ته راغلی سل پهلوانان دي شیر خدا له مخې له رانغله دا سروب ول الله شیر خدا مبارک له ورکړی ابي جهل بیا نه ونی شي چې په کوم طرف باندې حضور مبارک لا خائف یو سړی دی خائف هغه د الله منډونه معلوموي لاره چې په دې لاره باندې چا قدم ایښی موت ته نه ښکاري هغه به وایي په دې لار تللی دی هغه ته وایي تاله پیسې درکوو راځه هله شابه د مکې معظمې نه قدمونه رالي صدیق اکبر مبارک د کور نه څه ځای پورې پیغمبر پاک خپې راښکلي دي بیا هم پنډونه شته نافونه شته غلي یې راوسته او غار سور مبارک دې خوا ته ودرو قائف ورته وایي پیسې به راکوې همدې غار کې دی پیغمبر پاک مبارک ابوبکر صدیق وی ما دا خبرې اورېدې په غار کې هاي ناشنا خبره ده بعض روایتو کې مفسرین کرام ذکر کوي دا خپین صدیق اکبر مبارک وی مالی دی وی راورسي الله سکی الله چې پیغمبر پاک وردنه نشه د کیکرو ازغی دا اون الله زرغونه کا سبحان الله کونتر الله راولې غل زنګلی جاله واچول انډې پکې واچول پکې ناستا سبحان الله
جو لگی کنڈا تارو لگو دبا دے کسانو خلی کار نکی تعجب کې شوی چې جولګي تار یادوي چې دا کنډه تار نه دی کنه نه 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 کنډه تار دی کنډه تارو لګي جی چې کله قائم وي چې دی غار کې دی نو یو کافر ورته وایي امیا بن خلوي په خدای دې پستر ګړون کا دی جال ته وګوره جال ټیک دا اگې ټیک دی صدیق اکبر مبارک سوی وی حیران دی نقشه په خپل جواب ملاوي کاونټر اب ناس ته په انډو باندې جالشتا کندتار پریشوي نه بعض روایتو کې راغلي دي تفسیری مظهری مبارک وي وی دی کیناست د امیہ بن خلب یو طرف ته کیناست ته شو د اسماتم کو صدیق اکبر مبارک وي ما کتا وی دغه دوران کې ما د مدینی جانان لګو خوځو چې اې د الله محبوبا کافران خدا دی را لخپی اخکاری سرور کونین چې سترګي مبارک کلاو کې او دا سیو کته اے ګلونا دی الله جبرئیل السلام مبارک رو لے گلو شیر خدا مبارک بیرکی والا آر گئے وشاق مقابل ختم شلانو دا جبرئیل السلام مبارک رالو وی حید اللہ محبوبا اللہ را لے گلے ما اذ یقول لصاحبه ملگری تدیو یا لا تحزن میریگا ان اللہ معنا اللہ پاک زمانگو تاسو دوانو سر مرگئے دغا دوران کی فانزل اللہ سکینتہو علیہ زارد صدیق اکبر مبارک نشما فانزل اللہ سکینتہو علیہ اللہ پہ سکینہ نازل کا تسکین قلب نازل کا دا بابکر صدیق مبارک پڑھ باننی شد مدینی دی جانان دیمینی کم غم پروتو غم کوا آرام و تلار شو شد مدینی دی جانان یو اخدم ازارو لی نشیا فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ پاک بابا بکر صدیق مبارک بانے سکینہ و رحمت نازل دلرانے دفارا فائدہ ہو قوت دلاور کے بجنود پدا سی فرشتو سرا لم تروحا چتا سنید دغلتم کل دا بدر میدان تا فرشتی رازیو کل دا صدیق اکبر مبارک غار سور تا فرشتی رازیو علماء وی دلتا فرشتی راغلی وی دلتا خدا بدر میدان تراغلی نو دلتا دا چی فانزل اللہ سکینتو علیہ نو فأیدہو بجنود لم تروحا الفاظ اللہ قرآن کی ذکر کری دی چی دلتا مراغلی وی چی دا امیہ بین خلق کلک کینا ستوشی میتیاو دا پیغمبر پاک و صدیق اکبر لیدو وی فرشترہ لخپل وزر راحکتا کدا غار سور مخی تو حضور مبارکی ہوئی لگ دلد اخلاصا حضور مبارکی ہوئی لی دی فرشتی نزول شوی دی غار سور تا اگر کم انسان غار سور تا زینو بہترین غار دی خواہ غیر طولو تا سر زماؤ خواہی کیا لگ دلد اخلاصا دا مبارک زینے دی بہترین زینے دی اللہ که ما خوی لا وقتی دا خو بیا نا وقتش دا بیا دی خود موقع مدہ خوشحالو راولی اللہ زمانگو ساس دا طولو دا مینہ قبولے کی زا خیر دی چه موتا جوندی خودم جوندی لارا سر زمان علم سر زمان استاد امین قبول کا شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وتته بكل معلوم لك على ذم بحال بند رحمو کی گناہوں بان امدافع قلم را کئی ہر قسم ظالمان و مشانو کی نگر منافقان و واکران و مستان و حاسدان زوکی دا اسوان دا زابنو تاڑو تاسولون اسپتالون و حادثات سماوی اردوینا خدای دا ٹول ملگری سر زمان ما ہو سامان کی بچو سا ناصافی حادثون خدای دا ٹول ملگری سر زمان بچ کی الہ العالمین آزمون دا فیری طریقت رہبر شریعت حضرت غلام عمر نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک پیر محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک الہ العالمین پروردگار بابا صاحب رحمت اللہ علیہ طول اولیاء صلحاء دامان مبایتنگین فی صباح حضر طول اولیاء کرام زمون والدین کریمین صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سرودی مبارکی چشتی مبارکی بلا تمام اولیاء کرام و سردار قطب ربانی محبی سبحان دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید صاحب سواز سے بڑی صاحب سرکاروں سے بھی صاحب دامان مبتنگین فی صباح
حسب مبارک د ټول اولیاء او صلحاء او اتقیاء او مشایخ یا الله کریم کوهستان بابا صاحب رحمت الله علیه د ټول اولیاء کرام او زموږ تاسو حقداران والدین کریمین د ټول خدای درجات بلند وګرځي دغه پاکانو د صلحاء او د دین کانو په خاطر باندې الله مو ټول باندې خصوصي رحمت الله بیماران چې سوري په اخلاص دعا کې کورونو کې اسپیټالونو کې نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوانان دمو کور کې بیماران دي امدا ماما چې راغلي د دې کور والا بیمار دي په خپل بیمار دي دا مونږ ماما بیمار دي دا صاحب دا غریبانان فالج والی دي لا سخپی کار نه کوي او د حضور مینه دل تراولي دا سونه مرګري روحان لا کور والا بیمار دي نور داسې بیمارانی چې زما ذهن کې نشتا اچھا سے محترم بیمار نور سونه بیماران خدای کذی پی جنم او کني پی جنم تا به بیماری راوستي دا کو کورونو کې ماشومان بوډاګان ځوانان ټول له سره زمونږ خدایا صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیک عمل لپاره نصیب اچھا او د دې والدې محترم طالبۃ الله سے محترم دا خو زمونږ ټولو په یو ځای باندې په شریکه باندې مور بیبي د دعا وته کې الله زنده دعا د پر وته ډیر عمر د خوشاله نصیب کی مشران د خدای چا سکینا زمونږ د جمع د مشران د مراته خدای سکینا دا نوجوانان د خدای راته سکینا او دا ماشومان د مراته خدای سکینا ټول د الله ډیر خیرونه او ډیر برکتونه دا د الله تعالی جل جلاله ورلور کی دا نور الله سے د دعا درخواست کی ابو بکر بچی دا بیمار دی سمیع الله سے نسیم الله سے نور مرګری چې سونه لګیا دي د بیمارو د پاره ټول د الله خیر ورکی که کو نه بیماره تمنا کې الله بیمار له صحت ورکی که سو کم دعا په دې کې د الله نه کې شرعي خدای تعالی ټول دعاګانې برابر کړ چاته سم مسله لا موږ ته پته نه لګي خدای ته په خړونو باندې خبردار زموږ د ټولو یا الله پړونو باندې ته خبر ټولو الله ډېر خیر او برکت ورکا بیماران دا بیمارونو اخلاص کا قرضداران د قرضونو اخلاص کا غمونو والا غمونو اخلاص کا دردونو والا دردونو اخلاص کا دا ټول مرګري خدای خوشاله آباد لرا زموږ دا فقیره او دا ملنګې دا زی د کسار کې د اوراد نذیری ختم مبارک نعمت الله سے محترم کې د الله د نمونو د نبی اسلام د درودونو یا الله دا چې منستان قائم او دائم اوسات لیکا زموږ دا سونه مرګري د جمعې منزل راځي دا مشران دا نوجوانان یا الله دا استاد حبیبی پاک محبت راولي دا ټول مشران دا بادشاہان دا نیکان صلحاء دا ټول د خدای پر سره ما خوشاله آباد لري لا یو باندې ډیر مرګري د دعا درخواستونه کوي دې الله خوشاله کی دا شفاعت سے یا نور مرګري د بعض کسانو اولاد نشتا که اولاد تمه دا د الله نو امید دی خدای پاک دا امید در سره کا دیندار بچي ولا ورکا د چا اولاد شته خدای دیندار و تلوي کا د چا بچی شته خو کور وداني وسره نشتا کویدن تنظیم ولا وکا د کریم رب د واده پروګرام یو او کریم رب پروردگار لما خصوصي مهرباني او کرم نوازي ور سره د خپل جناب نو کا ټول مرګري خدای خوشاله کا د چا کورونه وداني خدای کورونه ودان کا د دنیا او د آخرت په خوشالو باندې مالا مال کا دنیا را خدای خسته کا آخرت هم را خدای خسته کا دا ټول مرګري خدای خوشاله آباد لرا د دنیا او د آخرت په خوشالو باندې مالا مال کا دنیا هم را خدای حرمین شریفین دیدار هم خدای د ډیرو آداب سره نصیب کا اخر خاتم خراب مکا شمشو الرحمن صاحب هم دغه ځای کې د دعا وته کې الله په خیر او عافیت باندې راولي زموږ تاسو دغه تمناګانې الله برابر کی دا مرګریم لګ بیماری د تم دعا کې د تلک تکلیفي کله نا کله پیدا محبت راشي بس پزان باندې پیږي نه لګ دعا وته کې او د دعا کې چې الله ول صحت ورکړي نیک عمل لپاره بیګا باران شویم دی او د مخه دی خوانه شوی دعا کې چې الله باران رحمت مو کی په قدر د حاجت باندې فضا الله نور مزیدار کی الله زم د ټولو ګناهونه معاف کی ساسو بچی زوم بچی الله ټول کامیاب کی د قران کریم او دین خدمت کې ملاره دنیا ګور ګورته ورسي مقصد د خدای رضا د خدای دا قید جهان گوان جنت الفردوس کې خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی ما ته دی اعزاز ویلو د دین یو بیمار دی اغه تم دعا کې سمولان می اغه تم دعا کې چې الله غیلم صحت ورکی الله وسره احسان وکي زموږ د سونه مرګري دي مشران چې وفات خدای په قبرونو کې خوشاله کی دا مرګري معاونین خادمین موږ ته اکثر وي په ګرمه کې لګیاوي خدمت کې الله ټول ډېرې بدلی وري ټول مرګري خدای په مال په اولاد په کاروبارونو خدای ټول برکتونه کی زرکدن کې الله په یو زیاده کلمه نصیب شي لا اله الا الله